وی زما نیکه دا حکایت کو چې زه د سواد صاحب رحمت الله علیه سره خادم وم، تاجرو ته مې اوبه ورته واچولې او چې اودس یې کوو نو دا کوزڼۍ داسې ونیوه او د دیوال ته یې راخلاصه کړه. کوزڼۍ ټوټه ټوټه شوه، زه ویرېدم، لاړو په یخو اوبو یې اودس وکړه او کوزڼۍ او کودړي دا ما په کپړه کې راغونډ کړل او تاریخ او دا ټیم مې نوټ کړ. یوه میاشت بعد د انډیا نه د سواد صاحب مرید راغی، د لاهور په ځنګلو کې را روانو ځان ته او حکایت یې باباجي ته وکړه چې ځنګل کې یو زمری را باندې راغی او چې کله دې زمري ما باندې حمله کوله نو ما آواز وکړه سواد صاحب رحمت الله علیه ته او یو کوزڼۍ راله زمری پې باندې ولګېده، زمری مړ شه، زه روغ رمټ راپاسېم رالم. دا کوزړۍ کودړي هغه هم را جمع کړي وو، په کپړه کې غوټه کړي وو، دا ما هم را جمع کړي وو. اوس عقل خدا نه مني، ولې کرامت وي داسې کار چې عقل کار نه کوي. یوه کوزړۍ نه دوه جوړې شوې، هغه سره هم په کودړي پراته دي، ما سره هم پراته دي، زمری هم پې لګېدلی دی. د سوات نه په لاهور کې زمری څنګه ولګېد؟ دغه حساب وي لکه مخکې چې